نور خوار سم ګران که راته خو دا نسوار راته مه ګرانوي. نشي سره سندای د نسواریانو لپاره یو بل زیری په تماکو د ټکس لګولو نه وروستو د نورو سیزونو په شان د پیښور په ځینو ځایونو کې د نسوارو نرخ هم وختو چې له وجې نسواریان سخت خفه دي. ما حکومت ته درخواست دی که نه جي د نور خوار سم ګران که راته خو دا نسوار راته مه ګرانوي. د نسوار 35 ګرامه پوړۍ قیمت د 10 نه 20 کېدو لپاره د نسوار جوړونکو ترمنځ خبرې روانې دي. نسوار پهله د پښتنو باچولو پهله به نسوار و دا چرسدی نسوار دی، دا د پلانکي نسوار دی، د ډسکانکي نسوار دی. اوس ورته ښاریان یې مچوي، هر سړی اچوي، پنجابیان یې مچوي. اوس نسوار داسې شو لکه زموږ ضرورت شو. د نسوار کوونکو وینا ده چې مردان، چارسده او سوات کې تور او زیړ نسوار استعمالیږي. د چارسدې د خیشکو، د کراچۍ د بنارس او د بنو نسوار تر ټولو زیات مشهور دي. د نسوارو کې هر قسم نسوار شته دی، شنم شته دی، داسې د ګنداوي نسوار، د ساده نسوار، چینچاګل، لکه خپل خپل هغه دی برینډ دی د هر سړي. دا خبرونه ښه ده چې دا اوس داسې ونه کړي د دې نه بغیر ګزاره سخته. یاره زیاتر پېښور خلک د وزیرباغ نسوار خوښوي او د ګنداوي نسوار ډېر زیات خوښوي. اوس په یورپ، امریکا او سعودي عرب کې هم نسوار استعمالیږي، خو د ټولو نه زیات نسواریان په ګاونډي ملک افغانستان کې دي. د ډاکټرانو تر مخه د نسوار کوونکو د خولې نه اکثر ګنده بوی ځي او د خولې د کینسر خطرې هم سواوي. 80% خلک داسې چې زیات د نسوار نه هغوی د خولې متاثره شوي، جنجوایټس ته جوړېږي، هغه سره چې دی بیا د ګم دا ټول خوله چې دی دې سره ډیمیج شي. او هغې سره بیا چې دا لاړې تېروي، هغې سره هم د هغه چوني اثرات دي، یا چونه چې کوم نسوار کې استعمال هغه هم ورو ورو تېرېږي. نو دې سره دا ګلې او دا د سانس د نالۍ چې که نه دا ساه اخیستو دا هم سره تر سټمک پورې د هغې ډیمیج کېدو خطر دی. واچوه نسوار چې نشه دې سر کې ځي راځي، دې تورې چونډۍ پسې انډیا نه مادوري راځي. نسواریان نسوارو ته د خاپیرو نشه وایي او وایي که هر څومره د نسوارو قیمتونه وخیږي خو هغوی بیا هم نسوار نه پرېږدي. او بیا په تیره تیره د پښتو شاعرانو خو په مختلفو ځایونو کې نسوار په خپله شاعرۍ کې هم ذکر کړي دي. د کیمرامین محمد خالد سره کاشف عزیز، وحدت نیوز، پېښور.